خلک ګلالۍ ډېر زیات په خیر راغلی. ډېره مننه اول چې زما دعوت دې ومنه. سره دې چې ما ته ډېر خلک په غوسه دي، خلک خو تاسو مګر داسې ټول نه، خو داسې ولې ګلالۍ دې میلمه کړې ده. زه به په هغه اړه ډېرې پوښتنې نورې هم ولرم. زه اصلي موضوعاتو ته دې چې پرې وروستیو کې څه راپېښ شوي په هغه باندې لږ وروسته راګرځم. له هغه مخکې یو ځل قدم ږدو، ستاسو په کاري ساحې باندې خبرې کوو، ستاسو په کارکردګۍ خبرې کوو. بعد د هغې نه هغه اصلي موضوع ته راځو چې په دې وروستیو کې ویډیو خپره سوله، اساس یې د پلارجان وفات و. دغه ویډیو ولې خپره سوله، چا خپره کړله، اصلي لامل یې څه و، په ده باندې هم خبرې کوو. ځینې نورې قصې دي هغه باندې هم خبرې کوو. ما ته لنډ ډول باندې ووایه چې ګلالۍ کوم ځای سره تعلق لري، له کوم ځایه پیل کړې وه، او اوس خو طبعا چې دلته ده کابل کې له کومو رسنیو سره پاتې سوه، داسې که په لنډ ډول سیخه به سي. ډېره زیاته مننه خوشحال صاحب. بعض زما له نوم سره ټول اشنا یاست چې زما نوم ګلالۍ کریمي ده. اصل کې په کور کې ماته سوله وایي، کورنۍ ټول غړي راته سوله وایي، خو اصلي نوم مې ګلالۍ ده. په کور کې ډېر رانر سره راته سوله وایي، او زه پیدا شوې زابل ولایت کې یم. لومړنۍ زده کړې مې زابل ولایت کې کړې دي. زما پلار زما استاد و، یوازې زما نه د ټول زابل شاګردان یې تېر شوي دي. بیا د رسنۍ کار مې له زابل څخه شروع کړی. زه تقریبا ډېره کوچنۍ وم، تقریبا شپږم صنف کې وم، چې شپږم اووم صنف کې مې دلته ما نه یاد دی، فکر کوم شپږم صنف کې وم، اووم ته تلمه. دغه وخت کې ما غوښتل چې زه رسنۍ سره کار شروع کړم. یو رقم مینه مې پیدا سوله، نو بیا زابل کې ما رسنۍ سره کار شروع کړی. بیا په زابل کې زما مور تهدیدونه ترلاسه کړل د طالبانو له طریقه، خو پیغامونه د طالبانو په نمایندګۍ باندې زما مور ته کېدل چې څلور په رسنیو کې کار کوي، دا نجلۍ څنګه په رسنیو کې کار کوي، خو مختلف دلیلونه ول. بیا امنیتي ستونزې ډېرې زیاتې سولې. بیا مور مجبوره سو چې موږ له زابل څخه ولاړ سو کندهار ته، ځکه زابل کندهار دومره سره لرې نه دی، یو موټر کې 2 ساعته لاره ده. کندهار ته ولاړ، بیا همالته مو نورماله ژوند شروع کړی. هغلته هم زه کراره نه سوم، بیا مې خپل فعالیتونه شروع کړل په رسنیو کې. هغلته بیا زما مور تهدید ترلاسه کړی، زما مشر ورور. نو بیا د هغه وجه و چې تهدید د څه له وجې و؟ ولې تهدید؟ مثلا هلته خو نورې نجونې هم کار کوي، لکه تاسو ته ولې تهدید و، ولې نورو ته نه و؟ ځکه یو خو په زابل کې چې ما کار کوی، زابل کې اولینې خبریاله زه ولم. بیا هغې څخه وروسته چې کندهار ته ولاړم، په هماغه شکل چې په زابل کې زما مور هماغه تهدید ترلاسه کوي، په هماغه ډول په کندهار کې هم ترلاسه کوي چې تاسو اوس له زابل څخه مو فعالیت پرېښودی، اوس په کندهار کې مو فعالیتونه شروع کړي دي. ستاسې اصل هدف چې شی دی، دا د یو امریکا یو پروژه ده، یا داسې ده یو هغسې د زموږ ښځې بېلارې کوي، داسې و داسې. زه هغه وخت کې بیخي کوچنۍ وم، په دې شیانو باندې هېڅ نه پوهېدلم. پروګرامونه مو څه ول د راډیو د لارې؟ البته زما لومړی پروګرام د ښکلا په نامه یو پروګرام ولو، د ماشومانو خپرونه ما مخته وړله. زه به زما د تخنیکي همکارانو سره ځینو مکتبونو ته تلم، د نجونو سره هلکانو سره ما مرکې کولې. په هماغه مرکو باندې ما تهدید وسو چې دا په دې خاطر چې دا نجلۍ ده ولې په یو راډیو کې کار کوي، بلخصوص زابل کې. زه په دې باندې نه پوهېدم چې ولې خلک موږ تهدیدوي، زما کورنۍ هم دې باندې نه پوهېدل چې ولې موږ خلک تهدیدوي، په څه خاطر باندې. زه وخت کې ډېر ماشوم ولم. بیا چې کندهار ته ولاړو، په کندهار کې ما مکتب دوره هم وه؟ بلې مکتب دوره وه؟ د مکتب دوره وه. زه تقریبا په شپږم صنف کې ولم، اووم ته تلمه نو چې ما د هغه شروع کړی ول، رسنیز فعالیتونه مې شروع کړي ول. نو موږ په دې باندې نه پوهېدو چې خلک ولې زما مور ته پیغام کوي، ولې موږ تهدیدوي. وجه چې زه ډېر کوچنۍ ولم، دا چې ما د کوچنیانو پروګرامونه ما مخته وړله. هغه وخت کې ما همداسې وریښتان جوړ کړي ول، بیخي هلکانو غوندې، ځکه ډېره ماشومه ولمه. مور په دې دلیل باندې هېڅ پوه نه سو چې خلک ولې موږ تهدید راکوي. بیا چې کندهار ته ولاړو، په هماغه شکل باندې تهدیدونه ډېر زیات سو. بیا مجبوره سو چې راغلو کابل ته. بیا په کندهار کې ما خپل مکتب خلاص کړی، بیا راغلم کندهار ته. کندهار کې مې خپل پوهنتون شروع کړی. د پوهنتون تر څنګ بیا یو څه وخت رسنۍ سره نه ولم، ولې رسنیو سره مې فعالیتونه درلودل. بیا هغې څخه وروسته راغلم شمشاد ته، شمشاد وروسته څخه راغلم بیا لمر ته. دقیقا. کله چې کابل ته راغلی، تاسې ډایرکټ له زابل راغلی که له کندهار راغلی؟ نه، له کندهار راغلم. له کندهار راغلی. هغه وخت کې تاسې ښوونځي کوئ؟ زه چې له کندهار راغلم، ما مکتب خلاص کړی و. مکتب دې خلاص کړی و، 12 کال د مکتب ویلو، بیا کابل ته راغلی. بیا کابل ته راغلم. لومړۍ دنده مو له شمشاد سره وه؟ په کابل کې لومړنۍ دنده شمشاد سره. شمشاد نه وروسته لاړئ لمر ته؟ شمشاد نه وروسته ولاړم بیا لمر ته، بیا رکوزیا سره. لمر او رکوزیا سره یو دفتر کې. وروسته راغلی. او په وروستیو کې مو د طالب چارواکو سره مرکې هم وکړلې؟ په 2020 کال کې ټول ته معلومه وله چې کله طالبان راغلل، نو ټول بیرېدلو. په اولین ځل چې موږ طالبان ولیدل په خپلو سترګو باندې، فزیکي شکل باندې. که څه موږ طالبانو په اړه ډېر څه اورېدلي ول، ډېر څه منفي مو اورېدلي ول چې هغه داسې به وي هغسې به وي. خو کله چې طالبان راغلل، په هغه ورځ دفتر کې ولم، ما خپرونه مخته وړله
یو دم ګورم زموږ د دبلي نجونې ټوله سټوډیو ته راننوتل چې طالبان راغلل، نو زه مې یو رقم وارخطا سوم. بیا ولاړم کور ته، تقریبا 2 ورځې که 3 ورځې دفتر ته نه وم راغلی. هغې څخه وروسته بېرته مې خپله دنده شروع کړله او بیا یو میاشت وروسته مې له ذبیح الله مجاهد سره مرکه درلودله. بیا ځینې نور چارواکو سره لکه جنرال مبین او د افغان فلم رئیس، د هغوی سره مرکې مې درلودلې. سره دې چې یو ځان دیموکرات نجلۍ بولئ او آزاد فکری بولئ، موږ اورېدلي دي چې په طالبانو کې ستاسو ډېر لوی خلک ستاسې خپلوان دي او ستاسو د کورنۍ غړي دي. دا پوښتنه ما ډېره اورېدله ده. ډېری وایي چې بلال کرمي د ګلالۍ ما غوښتل هم ده باندې چې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد مرستیال څه دی، د ارګ اوس په وخت کې ارګ د نو اوس تقریبا ارګ ورته اوس هم ویلی سو بلال کریمي سي د طالبانو ویان دی، وایي چې دا ستاسې د خاله زوی ده او که ماما مو دی. زه غواړم په دې اړه هم سپیناوی واخلم. زه پوه سوم چې رښتیا ده او که نه ده. او زه فکر کوم چې کومه مرکه هم تاسو ته برابره سوې وه د ذبیح الله مجاهد د ده په ترو برابره سوې وه، نو تاسې مهرباني وکړئ. اصلا نه، دا رښتیا نه لري، ځکه ټول به ما ویني. سید زما تخلص کرمي دی، اما زه موږ طالبانو سره هېڅ نه اړیکې لرو او زه خپله ما مخکې یادولي وکړ چې اول ځل و چې ما طالبان ولیدل. ډېری ما داسې پیغامونه ترلاسه کړي دي، ډېری داسې څه مې اورېدل دی چې د ګلالۍ د کورنۍ څخه یا مثلا د ګلالۍ په خپلوانو کې د طالبانو ډېر غټ کسان دي چې هلته کار کوي، لکه بلال کرمي یاد کړی، داسې نور کسان یاد کړي ول. دا اصلا دروغ دي. زما د کورنۍ غړي راته طالبانو وژلي دي. دوا خان میناپال چې د رسنیو د مرکز د افغانستان د رسنیو د مرکز عمومي رئیس ولو، خپله ذبیح الله مجاهد هغه مړ کوي او دې تر څنګ زما نور د خاله زامن طالبانو راته وژلي، زما د کاکا زامن چې د خپل کور مخ ته راته وژلي د همدې طالبانو. په هماغه وخت کې زما د کاکا زامن چې طالبانو وژل چې زه ډېره ماشومه ولم چې هغه وخت کې دوی وژلي ول او د خپل فیسبوک نه هر څه پوسټ کړي ول چې دا موږ وژلي دي. نو زما کورنۍ چې دا دې سره هېڅ اړیکه هم نه لري او نه زما کورنۍ اصلا موږ د دې حکومت سره نه همغږ یو او نه یعنې بلال کریمي ستاسې د کورنۍ غړی نه دی؟ اصلا زه پیژنم لا نه، صرف دومره مې په هغه ورځ چې ما مرکه کوله صرف هغلته مې ولیدی او کور ودان ډېر ښه انسانیت یې وکوی او د هغې څخه وروسته زه یې نور نه پېژنم د کوم ځای دی، څه کاره دی او په کوم ځای کې زېږېدلی. یو تخلص له ما سره برابروالی لري چې خلک وایي چې اوکې ډېره مننه. کله چې پاریس سره ورسېدلی، فکر کوم پایل کې تاسې پاریس ته کې وئ که پاریس یو نږدې ښار کې وئ، ښار مو بدل که وجه څه وه علت څه و؟ زه غواړم لنډ ووایي، بیا زه هغه اصلي موضوع چې په دې وروستیو کې پیښه سوې ده بیا یادونه کوم، چې ویډیو وه ستاسې د پلار مرګ و، هغه باندې زه وروستۍ برخه کې غواړم خبره وکړم. بعد زه چې پاریس راغلم خوشحال صاحب، زه پاریس کې وم. زه کله چې پاریس راغلم خپل پوړنه ایسته کړئ، ځکه زه یو دا خبر باید یادوري وکړم. زه مثلا هر وخت چې ما ژوند کړی دی داسې نه چې یوازې دلته په اروپا کې، په نورماله ډول چې ما په افغانستان کې ژوند کړی دی، زما فکر طبیعي ازاده دی. زه هېڅکله داسې فکر نه لرم چې موږ یوازې وکولی سو چې د ښځې حجاب یا زموږ مسلمانیت یا زموږ ټول شیان په یوه حجاب یا پوړنې کې رانغښتي دي. زه چې کله پاریس ته راغلم ما خپل پوړنې ایسته کړې، هغه وخت کې زه خپل فیسبوک کې لایف راغلی ولم. کله چې زه فیسبوک کې لایف راغلم زما پوړنې نه ولو، ما صرف فیسبوک کې دومره ول چې زه د افغانستان څخه ووتلم، نور ماښام خپرونه نشته، زه په پاریس کې یم. هغه زما هغه لایف ډېر غټ ډنډوری جوړه کړله چې ګلالۍ پوړنې ایسته کړې ده، بل خصوص بیا ګلالۍ د افغانستانه وتلې ده یا داسې و هغسې. بیا هغه وخت کې چې کله زه چې پاریس ته راغلم تقریبا زه کله چې د خپل هوټل یا د خپل ځای کې چې زه اوسېدم د هغه ځای څخه چې زه وتلم بیرون یا یو څه مې اخیستل یا جیم ته یا بل چېرې ګرځېدم، دغه افغان هلکان چې په پاریس کې ول زما مخې ته یو انسانیت به وکړي، د هغې څخه وروسته چې ته ولې پوړنې نه په سر کوې، په افغانستان کې تا پوړنې په سر کړی و، دلته ولې پوړنې نه په سر کوې. یعنې دا خبرې زما یو رقم زه ځورولم چې تاسو زما سره څه کار لرئ، زما پوړنې تاسو څه کار لرئ، ځکه دا زما شخصي ژوند ولو. بیا هغې څخه وروسته کله چې زه پاریس ته راغلم موږ یو امنیتي ګروپ درلودی چې موږ امنیتي ستونزو سره مخامخ کېږو، موږ باید دې سره اړیکې ونیسو. بیا هغوی سره ما اړیکې ونیولې چې زما 2-3 ورځې کېږي چې زه پاریس کې یم له داسې یو ستونزې سره مخامخ یم. بیا هغوی ویل چې د حل لاره یې دا ده چې موږ وکولی سو ستا ادرس درته چینج کړو. بیا زما ادرس راته چینج کړی، زه دیژون ښار ته ولاړم. کله چې دیژون ښار ته ولاړم هلته مې یو څه وخت لپاره هلته ژوند وکوی تر څو چې زما مکمل اسنادونه راسي. تقریبا 2-3 میاشتې مې هلته ژوند وکوی. په دا 3 میاشتو کې
زه هلته ډېره وځورول سوم چې ته ولې پوړنۍ نه په سر کوې، ته ولې جیم ته ځې، ته ولې داسې کوې، ولې هغسې کوې. اصلا زه ډېر زما فکر راته ډېر ګډ وډ کوي. زه بیا ولاړم پولیس ته مې رسمي عریضه وکوله، خپل دفتر نه مې رسمي مکتوب واخیستی، هغوی ته مې عریضه وکړم ویل تاسې که نسئ کولی چې دلته زما ژوند خوندي کړئ راته، تاسې چې نسئ کولی زه په ارامه ژوند وکړم، ماته یو رسمي مکتوب راکړئ، زه له پاریس څخه ولاړ سم درېیم هېواد ته. بیا هغوی ویل نه چې داسې یو شی نه ده، موږ د حل لاره پیدا کوو. بیا زه چې پولیس ته ولاړم هغوی ته مې خپل رسمي مکتوب ورکړی او د دغه هلکانو شکایت مې ورته وکوی. بیا هغوی زما ادرس یې راته چینج کړی، په هماغه دیژون ښار کې یو بل چېرته ولاړم. هلته چې ولاړم میم سیم ستونزه وله، همدغسې ستونزه راپورته پیدا سوله. مطلب دا چې دا ځایونه دې بدل کړي دي، د افغانانو لخوا ځورول سوي تنګه سوي ځایونه دې بدل کړي دي. و د خپل افغانانو تاسو ویل چې زه پاریس سره ورسېدم، ما ټیکری مې لرې کړ، غوښتل مې چې آزاد ژوند وکړم. نه ما مخکې یادوري وکړه، خوشحال صاحب چې ما مخکې یادوري مې وکړله چې زما د اول نه داسې فکر مې نه و چې زه او اول ځل لپاره زه آزاده یم، یا د اول ځل لپاره زه آزاد ژوند کوم. یعنی په افغانستان کې زه ما فکر آزاد و آزاد ژوند مې کړی، تاسو زه لیدلی یم خوشحال صاحب. او په ټوله کې ځکه د هر ځای ژوند د هر ځای طریقه فرق لري. په افغانستان کې ما نه سوی کولی څنګه بعد چې زه پاریس کې اغوندم هلته یې واغوندم، ځکه هغه ټولنه ماته معلومه وله زما د ژوند په خطر کې کېدی. کله چې زه پاریس راغلم ما صرف خپل پوړنې ایسته کړې، زه خپل فیسبوک کې لایف راغلم، همدغه وجه سوله چې د خلکو ولې لکه انګېزه چې وه، ولې دې ټیکری لرې کړه، لکه زړه کې دې څه ول؟ ځکه دلته څو دلیلونه پراته دي خوشحال صاحب. په افغانستان کې ما پوړنې ولې نه ایسته کوی، ځکه هلته ماته امنیتي ستونزې پیدا کېدلې. کله چې زه پاریس ته راغلم ما خپل پوړنې ایسته کوي، ما ځان په امنیت کې حساب کوي. دلته مې وکتل چې څوک ماته نسي ویلی چې ته ولې پوړنې په سر کوې. همدا چې د یو انسان شخصي ژوند دی چې چاته وایي چې ته ولې پوړنې په سر کوې، ولې پوړنې نه په سر کوې، دا چا پورې مربوط هم نه ده. خو کله چې پاریس ته راغلم ما پوړنې ایسته کوي، ما دا مې وګڼل چې څوک ماته نه وایي چې ته ولې پوړنې ایسته کړی دی. ګلالۍ نه زه پوښتنه وکړم که نه سې ګلالۍ ازادي په دې کې د ټیکری لرې کې جواب به هو یا نه؟ ازادي بیله موضوع خوشحال صاحب. ازادي کې ډېر انسان د فردي ازادي کې ټیکری لرې کولو کې ده یا نه؟ په ټوله کې خوشحال صاحب ازادي یو ډېر غټ بحث دی، هغه چا څومره بحث وکړو بحث پکښې غټېږي. اما پوړنې ایسته کول دا زما خپل ازادي دی چې زما خپل ځان ته حق ورکړی دی او خپل ځان په همدغه ډول لباس کې راحت احساسوم. یعنی ته وایي چې دا زما کار دی او باید زه چې څنګه دا زما ازادي ده، دا زما ستا ازادي ده، ستا فکر ده تا دپاره ازادي ده، زما لپاره دا د هر چا خپل شخصي ازادي ده. څوک د یو انسان ازادي په پوړنې کې ده، د انسان ازادي غیر پوړنې کې. څوک یو نجلۍ خپل ازادي په یو حجاب کې پوړنې کې احساسوي، یو نجلۍ بغیر له حجابه بغیر له پوړنې ځان آزاد احساسوي. کله چې دعوه دا کېږي که نه چې زه د افغان نجونو د حقونو مبارزه یم، د حق غوښتونکی یم، یا د افغان نجونو لپاره کار کوم، نو طبعا ستاسې اړیکه له خلکو سره د افغانستان له نجونو سره شوه. نو کله چې د هغې نمایندګي کېږي نو طبعا د هغوی په قافیه باندې د هغوی کلتور ته فرهنګ ته به احترام لري، هغسې به ځان جوړی که نه. ګلالۍ برخلاف ځان جوړ کړی، نو آیا فکر کوئ چې داسې یو شخص بیرته د افغانو نجونو نمایندګي وکړي؟ خوشحال صاحب دلته مثلا زه د افغان جون ازادي د خپل افغانانو سره نه کوم. زه په دې باندې پوهېږم چې زما افغانان هېڅکله دا ډمنې هغه اولې نه ګوته ماته نیسي چې ته ولې پوړنې نه په سر کوې، زموږ نجونې داسې نه دي، ته ولې داسې کالي اغوندې، یا پښتني نجونې داسې نه دي. دې ټول شیانو ته ما فکر کړی دی. زه د افغان جونو نمایندګي په لوړ سټیج کې کوم. کله چې زه په پاریس کې یو پروګرام ته دعوت کېږم چې هغې کې د افغان جونو غږ پورته کېږي، زه هلته ځم بغیر له پوړنې، زه هلته ځم په هغه لباس کې چې اروپایان اغوندي، هغلته زه په هغه لباس کې ځم او د افغان جون نمایندګي کوم. زه هېڅکله په یو رسمي کنفرانس ته په دې کې نه یم تللی چې په افغاني لباس کې تللی اوسم چې زه ورته یم چې زه یو پښتنه یم، یو افغان نجلۍ یم، دا زما لباس ته یې وګورئ. مهمه زما خبره ده چې دلته زه دوی ته څه شی وایم او د افغان جونو تعریف څنګه ورته معرفي کوم. دا یو روښانه خبره ده چې ډېر خلک وایي چې ته مثلا لباس دې ولې داسې اغوستی دی، پوړنې دې ولې داسې دی، یا وریښتان دې ولې داسې جوړ کړی، ته د افغان جونو نمایندګي نسې کولی. دا چې زه پښتو خبرې کوم، دا چې زه خپل قوم ښه پېژنم، دا چې زه خپل خلک ښه پېژنم، داسې زموږ د خلکو ستونزې ښه پېژنم، دا د ټولو نه غټه خبره ده. اروپایان یا نور نړیوال زما لباس ته نه ګوري، نړیوال زما خبرو ته ګوري چې زه دوی ته څه شی وایم او د افغان جونو تعریف ورته څه ورکوم. زه په دې موضوع باندې ځکه فوکس کوم چې ډېری خلکو ستونزه په دې ټیکري سره ده که نه. زه غواړم ځکه لږ وضاحت هم غواړم. زه وایم دا وروستۍ پوښتنه هم ته کوم، دا موضوع باندې بلې موضوع ته ننوځم. زه وایم چې ګلالۍ کله دا خبره کوي چې وروره زما سره څوک کار نه لري، زما شخصي کار ده، ټیکری په سروم نه په سروم، ویښتان لنډوم نه لنډوم، لباس څنګه اغوندم نه اغوندم. نو خلک هم وایي چې ګلالۍ ته چې په ده نظر یې، نو زه تا ته وایم چې ته څوک یې چې زما د خور نمایندګي کوې، ته څوک یې زما د ورېرې نمایندګي کوې. دې خلکو ته دې ځواب څه دی؟
ګوره خوشحال صاحب موږ نسو کولی چې مثلا یوه نجلۍ راګیر کړو چې ته نسې کولی د افغان جنو نمایندګي وکړې. حال دا چې زه افغانه یم، هېڅوک زما افغانیت نسي اخیستلی، هېڅوک ما له افغانستان څخه نسي ګرځولی، هېڅوک زما مخه نسي نیولی چې زه د افغان جنو نمایندګي ونه سم کولی. دا اوس وګورئ خوشحال صاحب، دا موضوع ما نه غوښتل چې زه یادوري وکوم. زه داسې کنفرانسونو ته تللی یم چې په هغې کې موږ د افغان جنو سرنوشت معلوموو چې په راتلونکي 15 کلونو کې به افغان جنو سره څه کېږي. زما هدف دا دی چې مثلا ما داسې کنفرانسونو کې ګډون کړی دی چې زما مخامخ پښتون ډېر ضعیفه معرفي سوی دی. ولې ضعیفه معرفي سوی دی؟ حال دا چې زه کولی سم چې زه په دې لنډو وختونو کې چې زما خپل پلار لاس ورکړی و د خپلو پښتنو له طریقه ډېره وزورول سمه. زه په هماغه حال کې هم زه پورته کېږم چې نه پښتانه داسې نه دي، تاسو ولې پښتنو پسې داسې خبرې کوئ؟ ګورئ زه پښتنه نجلۍ یم، زما لباس داسې دی، ما ته خپل پښتون هېڅ شی هم نه وایي. زه اروپایان ته هم دا وایم. ما په هر حال کې خپل پښتون قوم حمایت کړی دی. که تاسو نن وګورئ هغه کتابونه چې ډېر لوستل کېږي د خپل افغانانو له طریقه چې لیکل سوي د اروپایان یې ډېر اخلي او ډېر ورته لیواله دي. په هغې کې تاسو وګورئ چې پښتنو په اړه څه شی لیکل سوي دي. پښتون غل پکښې معرفي سوی دی، پښتون بېسواده پکښې معرفي سوی دی، پښتون یعنې هر رقم منفي الفاظ چې دي ټول پښتانه پکښې معرفي سوي دي. ولې؟ خو دا خبره د دې پوښتنې سره هغه نه لري، ورته والی نه لري. صرف دا خبره مې د پوهاوي لپاره وکړله. زه بیا هم په دې حال کې پورته سوي یم. دوی ته مې وویل سنو سي با پوسیبل سا، دا هېڅ امکان نه لري چې پښتانه ټول همداسې اوس، یا پښتانه ځوانان یا پښتانه خلک د ټول داسې یو تنګ فکر ولري، یا پښتانه د ټول طالبان اوسي، یا مثلا یو بل شی په نړیوال سټیج کې چې ډېر مشران هلته ناست ول چې د افغانستان په سرنوشت پکښې معلومېدی، د هغوی په اړه یو شی جوړېدی او هغه خلک معرفی سوي دي که امروز که طالبان است کلشان پشتون هستید است پشتونیت است. زه بیرته پورته سوی یم. حال دا چې زه ډېر زورول سوم، زه ورته نه دا داسې امکان نه لري. تاسې ولې پښتنو پسې دومره بد ورد وایاست؟ تاسې پښتانه وګورئ، هغوی که زموږ تاریخ وګورئ ټول تاریخ له پښتنو ډک دی. که تاسې زموږ میړانه وګورئ ټول تاریخ له پښتنو ډک دی. که تاسې زموږ هنرمندان وګورئ ټول هغه له پښتنو ډک دی. که زموږ لیکوالان وګورئ ټول پښتانه دي. دا مې هغوی ته معرفي کړی دی. حال دا چې ما کولی سم چې ورته تاسې پر حقه یاست، پښتانه همداسې دي. زه د پښتنو لخوا همداسې زورول سوې یم. خبرې چې څومره زیاتېږي نه پوښتنې ورسره زیاتېږي. زه وایم د یو افغان په توګه ګلالۍ چې دا کومه مبارزه کوي یا په نړیوال سټیج باندې غواړي چې پښتون خلکو ته معرفي کوي، دا کوم لباس کې چې اوس معرفي کوي، زه وایم کوی چې په هغه بل لباس کې معرفي کوي چې ګلالۍ ټیکری په سر کې، پړونه په سر کې، ښایسته لباس واغوندي، سټیج سر ته جي کې. زه وایم دغه څوک چې خفه دي دا به هم خوشحاله سي، ښه به نه وي چې په دغه ډول باندې لاړه سي. یعنې مبارزه خو فرق خو نه راځي، ځکه د خلکو ستا خپله وویلې چې د خلکو زما لباس سره کار نشته. که ګلالۍ دې لباس کې لاړله او که حجاب کې لاړله چې ټیکری په سر وي او دا یې سټیج ته وخیځي، نو د خلکو ستا خبرو سره کار ده، ستا فکر سره کار ده چې ته څه وایې، نو هغه کې هم کولی سي بیا به ځواب سي. بالکل خوشحال صاحب دلته بیا هغې زه موضوع ته راځم. زما لباس د دې نمایندګي نه کوي چې مثلا خلک راسي زما په لباس باندې وایي چې ته ولې داسې لباس دی، هغوسې ته د پښتنو خلکو نمایندګي نسي کولی. زما لباس زما نمایندګي ده، هغه زما شخصیت دی. ما مخکې یادوري وکړه چې زه په اروپایي لباس کې تللې یم، د پښتنو خلکو پښتو ژبې مې خبرې کړې دي او هغوی دې ته حیران دي چې یو پښتنه نجلۍ د څومره ازاده کېدلی سي. زه یو پښتنه نجلۍ یم، دا شاید په افغانستان کې اولینه پښتنه نجلۍ یم چې دومره ازاده یم او ازاده ژوند کوم او څوک زما د ژوند سره کار نه لري. زه په وروستۍ ځل دا شاید زما وروستی او آخرین ځل اوسي، وروستی او اول ځل اوسي چې دا زما لباس دی. په همدغه لباس کې زه د پښتنو نجونو نمایندګي کوم او تللی وایم. همدا زما لباس دی او په همدې لباس کې زه خوشحاله یم او زه په همدې لباس کې پښتنه یم. کور ودان. زه د ګلالۍ 3 عکسونه درته ښیم. د ګلالۍ غواړم یو ته انتخاب کې کوم یو ته نمرې ورکوي. وروسته هغې نه هغه زه په اصلي موضوع باندې راڅرخم چې په دې وروستیو کې یو څه راپېښ سوي ول چې هغه ډېره مهمه موضوع ده. زه غواړم هلته ډېر بحث ورباندې وکړم. لومړی یو انځور درته ښیم د ګلالۍ، دا وګوره. ذهن کې دې ونیوه؟ ښه. ورپسې دا بل ونیسه، ودې نیوه. ورپسې دا دریم ونیسه چې تازه دی که نه، او ورپسې دا ونیسه. ګلالۍ دلته په څلورو ډول لباسونو کې دي، چې یو کې مکمل پړونی ده، یو کې حجاب ده، بل کې تنه نسه ویښتان یې خوسي دي، بل کې بیخي ویښتان هم خبره بچګانه جوړ کړي دي او دی ولاړه ده.
کوم یو ته نمرې ورکوي د دغې ګلالۍ هغه ګلالۍ سې فکر وکړه چې ته نه یې بل څوک د کم یو ته نمرې ورکوي بس خلاص فقط نمرې ورته ورکړه بس دا اولین څخه مخکې دا عکس چې تازه دی عکس یې تازه دی عکس چې معنا دا اوس یې کوم لباس کې آفرین اوکې ده ته نمرې ورکوي بس دا د ګلالۍ فکر ډېره مننه ګلالۍ کور ودان تاسو یو ویډیو په سوشل میډیا باندې خپره سوله البته دغه وروستی ویډیو نه ښیم دې نه مخکې یو ویډیو وسې تقریبا په غالب ګمان ماته چې څونه په یاد دغه ویډیو تاسې هغه وخت کې د اوفي درس ویلی یو توری هلک در سره و هغه ویډیو هم ډېره غوغا جوړه کړله ډېرې بدې ردې که خلکو ویلي غواړم د هغه هلک په اړه هغه تور سړی چې څوک و د هغه په اړه معلومات ورکړي چې دی څوک و څه رابطه وه څه مو پېژندل ولې مو دا ویډیو وکړله بیا به دې وروستۍ ویډیو باندې خبره وکړو دا پوښتنه ستا د خوشحال صاحب که د خلکو ده دا فکر کوم د ټولو ده ځکه دا پخوا د باندې ډېر بحث سوی و تر اوسه پورې هم کمنټونو کې خلک لیکي چې توری څوک وه که نه زه غواړم چې تاسې ووایئ اول پس دې ته راسم خوشحال صاحب چې موږ هیڅکله یو انسان ته توری نسو ویلی ځکه ټول خدای پاک انسانان پیدا کړي یو او الله تعالی ته ټول یو انسانان دي که تور دی که سپین دی که سور دی هغه وخت کې ما درس هم ویلی کار مې هم کوی هغه هلک چې ولو د هغې مېرمن زما نږدې ملګرې وله تقریبا هغه فکر کوم 2 بچیان هم لري او هغه خپله د قرآن شریف کاري دی موږ په صنف کې ولو صرف یو ویډیو مو د سرګرمۍ دپاره جوړه کړله یو ویډیو مو صرف ما په دې خاطر جوړه کړله چې موږ اجتماعي ژوند کوو که تور دی که سپین دی نه تور په سپین باندې دی او نه سپین په تور باندې دی او هغه زما د بهترینو دوستانو څخه دی اوس هم ورسره اړیکه لرم او کورنۍ تګ راتګ لرو د هغې مېرمن زما تر ټولو نه ښه ملګرې ده د هغه وخت چې کله هغه ویډیو ما پوسټ کړله هو ډېر 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 بد حال جوړ سو ډېر خبرې وسوله چې د ګلالۍ بای فرینډ چې دی هغه توری هلک دی دغسې دی هغسې دی حال دا چې که هغه زما بای فرینډ هم اوس چا پورې مربوط نه دی ځکه هغه زما شخصي ژوند دی حال دا چې هغه زما لکه ورور داسې دی د هغې مېرمن زما ډېر نږدې ملګرې ده هغه دوه اولادونه لري موږ لکه ښه دوستان داسې بولو نو هغه ویډیو ما نه غوښتل چې ډېر خبرې هم د هغې ویډیو په اړه وکړم ځکه دا خپل شخصي نظر دی یا ما هغه ویډیو چې هر څومره خلکو تفسیري کړی وي ټول هغه د هغوی خپل نظر ما هم غوښتل چې همغه تفسیرو ته فقط جواب وویل چې پاسو دا د توري مسله لکه د دې سړي بل رقم ما نسو کولی چې زه ته نوم یې نه اوس در راته بل څه نوم په دې خاطر باندې ښه د هغه لپاره ځکه ستاسو دوست به طبعا تاسې به ورباندې خفه کېږئ او هغه خلک خپل هم ځان ته وایي چې زه توری یم که نه هغوی پښتو یې ځینې کلمات زده کړي دي ګلالۍ په دې وروستیو کې یوه ویډیو خپره سوله او هغه ویډیو ډېری خلکو ګمان داسې و که ګینې ستاسو ده زه غواړم چې دا ویډیو ولې په داسې یو وخت کې خپره سوله چې ته په سوشل میډیا کې دومره زیاته فعاله وي خو دومره نه وي وروستی ویډیو د په غالب ګمان یو شعر و او په هغه شعر کې تاسې ویلي ول چې ویلي اوس دغه شعر چې د پښتواني ولسمشر اشرف غني ته دې ډالۍ وي چې جنګ د هسې بهانه وه ته په بل سړي ډاډه وي ښه دغسې کیسه وه ته په بل سړي ډاډه وي دا شعر دی ویلی له دې شعر څو ورځې وروسته که 2 ورځې وروسته په غالب ګمان ستاسې البته ستاسو ته منسوبه داسې یو ویډیو خپره سوله که نه چې تاسې بیا هغه وخت کې اصلا عکس العمل ونه ښود نه په هغه وخت کې هممهاله راغلی فکر کوم تاسو په یو بل غم کې ډوب وئ چې اصلا مو سوشل میډیا پرېښې وه یا نه وی ورته غواړم د دې ویډیو هغه څه اوسې دا تا سره چا شخصي ستونزه لرله داسې یو کار یې وکړه نه نور کوم خلک غټ واړه خلک ول هغوی سره د مشکل و لکه څه تا ته اخره کې تا پیدا کړل په دې کې چې ولې دا ویډیو خپره سوه ولې ګلالۍ ټارګېټ سوه خوشحال صاحب کله چې هغه ویډیو ما پوسټ کړله د ولسمشر غني ده د هغې ویډیو څخه وروسته زه یو سفر باندې ولاړم تقریبا زه یو څه وخت لپاره یو سفر باندې وم یو رسمي سفر مې و نو هلته ما هم نسوی کولی چې ډېر فعالیت ولرم په ټیک ټاک کې او انسټاګرام کې مې سټوریان ډېرې کولې عکسونه مې پوسټول ټیک ټاک کې مې نسوی کولی چې ویډیو جوړه کړم زه سفر باندې وم کله چې له سفر څخه رالم نو ما غوښتل یو تلیفون لږ لرې کړم او لږ تلیفون څخه لرې واوسم یو هفتې پورې تر څو دغه ذهني ستړیا مې کمه سي او فزیکي ستړیا مې هم کمه سي لږ خپل ځان ته وخت ورکړم د یو هفتې پورې ما تلیفون نه استفاده کوي اما زما پلارجان تقریبا 2024 کال راهیسته نه مریض ولو د هغه د سږو سرطان و او ډاکټرانو په هماغه وروستیو کې ویلي ول چې موږ نور نسو کولی ستا د پلارجان ژوند وژغورو ځکه عمر یې پورته ول او بل دې تر څنګ هغه کومه انرژي کوم د بدن اوبه چې ول هغه په کمېدو ولې او هغه هېڅ امکان نه و چې جوړ سوی ولو اما هغې دا یو میاشت نه مخکې هم موږ په دې باندې پوهېدلو چې خپل پلار له لاسه ورکوو خو ما فکر نه کوی چې دومره زر به زه له لاسه ورکړم زه چې کله له سفر څخه رالم نو ما یې خپل تلیفون نه و کتلی د شنبې ورځ باندې زه
کار طرف ته روانه ولم کله چې هماغه سهار چې زه کله خوب نه راپورته سوم فکر مې ورکم ګډ وډ خوب مې سم نه و کړی داسې نارامه ولمه سهار مې ځان اماده کړی ولاړم تلیفون مې دومره لږ وکتی هغه پیغامونه ډېر راغلي ول جواب مې ورنه کوي ووتم کور نه چې ووتم په لاره کې راته زنګ راغلی نیمه کار ته رسېدلی وم نیمه کور کوم په مابینځ کې ومه چې زنګ راته راغلی تلیفون چې مې وکې د خور زوی مې و تلیفون چې مې وکې ژړا مې واورېدله هلته پوه سوم چې پلار مې له لاس ورکړی دی نور هېڅ نه یم پوهېدلی یوازې وم په لاره کې او هماغه ورځ مې وضعیت هم ښه نه و په دې باندې نه یم پوهېدلی چې څنګه کور خواته راوګرځېدلم څنګه تر کوره پورې مې ځان راورسوی او څنګه وکولی سم هغه د غم چیغه ووهم هغه په اول ځل مې چې پلار له لاس ورکړی اول ځل یتیمه کېږم او په ژوند کې مې اول ځل داسې یو پېښه راځي هېڅ اوس مې یاد ته نه رسېږي څنګه تر کوره پورې راورسېدلم کله چې د خپل کور ته راورسېدم یو دم مې همداسې چیغه کړله ومې ژړل یو ساعت پورې مې دومره ډېر وژړل چې هېڅ مې نسوی کولی چې بیخي د هغه ډېر ژړا څخه خپل سر پورته کړم هغې څخه وروسته مور سره مې خبرې وکړلې د تسلی هم نه و څنګ کې دی هېڅوک هم نه ول نه هېڅوک هم یوازې دکې ته نه ومه مور سره مې خبرې وکړلې کورنۍ سره مې خبرې وکړلې او بس حقه لاره ده باید د خدای سره فزور نسو وهلی بس هغوی ما ته ډاډګیرنه راکول ځکه په کور کې د ټولو نه کوچنۍ ومه ټول ما نه لرې ول او په اول ځل مې پلار لاس ورکړی په هماغه شپه مې پلار سره خبرې هم کړې ول تقریبا 2 ساعته موږ خبرې وکړلې زما پلار زما د کتاب په اړه ډېرې خبرې راته وکړله ځکه زما یو کتاب په نږدې وختونو کې چاپېږي ځینې مشورو ته مې د پلار اړتیا درلودله پلار مې روغ جوړ په هماغه شپه باندې بس هر داسې یو پېښه منځته راغله خو خلاصه ډېر سخت سهار و ډېر دروند سهار و بس هغه کوم دوستان چې ما ته رانږدې ول هغوی ته زنګ مې هغوی ته وویل ټول راته راغلل نو ټول هغوی په ګډو ما سره وژړل او خپل زړه مې خالي کړی همداسې کورنۍ سره 2-3 ورځې مصروفه ومه په دوهمه ورځ زه له پاریس څخه ولاړم لندن ته خپل ماما کره ځکه ماما مې راپسې راغلی ولاړم لندن ته تر څو هغه په غم کې سره کورنۍ سره یو ځای اوسم کله چې ما په هغه وخت کې چې مې کله تلیفون وکتی وټساپ نه البته انسټاګرام چې مې وکتی په انسټاګرام کې راته یو رقم عکسونه رالېږول سوي ول ویډیو رالېږل سوي وله یعنې باور وکړئ چې حال دا چې هغه ویډیو ما پورې خلکو مربوط کړی و زه خپله دې باندې شکي سوم چې دې نجلۍ وریښتان څنګه ما ته ورته واری لري او دا یو خوا مخې څنګه ما ته ورته واری لري زه هر څومره یې زوم کومه چې دا څنګه امکان لري چې دا ډېر څېره یې ما غوندې واوسي بالخصوص هغه نجلۍ لږ سپینه وه زه لږ غنم رنګه یم هر څومره مې وکتل ما خپله هم نسوی کولی چې دا وګورم چې اصلي کیسه په کوم ځای کې ده خو خلاصه خپل په هماغه د غم په حالاتو کې دومره یې په کیسه کې نسوم پرېښودی ما ول زه منفي شیان ما ول خلک خپلې خبرې به کوي وروسته چې ګورم موضوع استه په سوشل میډیا کې ډېره ګرمېدله ډېره زیاته ګرمه شوله او ډېر بیخي داسې اور باله په سوشل میډیا کې بیا مې د ماما په مشوره باندې یو تخنیکي ګروپ ته مو دا مسؤلیت ورکړی چې تاسو د ویډیو اصلي ویډیو پیدا کړئ لینک پیدا کړئ په کوم ځای کې خپره سوې ده دا څوک ده دا نجلۍ څوک ده څومره ورته والی ما ته لري دا ایډیټ سوې ده اصلي ده څنګه ده اے آی باندې جوړه سوې ده څنګه دا و په دې باندې موږ هم نه پوهېدلو چې دا ویډیو اصلي ده فیک ده خپل هم شکي وایي البته زه وایم چې شک ویډیو ما پورې زه خپله شکي وم چې دا خلک هم بیا نه دي ملامته ځکه تاسې خپله شکې وي نو طبعا نورو خلکو هم شاید ډېر داسې خلکو سې فکر یې کړی سي همدا ده که نه یو خوا ځینې پوهېدل څه ویې کړل نه داسې یوه کس پور سوی ولو چې د هغې ورته والی ډېر ماتې درلودی ځکه هغه وخت کې خلک نسوی کولی چې اصلي ویډیو پیدا کړي چې اصلي ویډیو چېرته ده کله چې په هر صورت تخنیکي همکارانو ته چې مو هغه ورکړی وخت ورکړی هغوی چې کله مکمله ویډیو وکتله اصلي ویډیو چې پیدا کړله بیا هغه معتبرو سایټونو ته مو ولېږله چې تاسو کولی سئ دا اصلي ویډیو د پوسټ یې کوئ او ورته ووایه چې دا اصلي ویډیو دلته کولی سئ وګورئ او دا یو تور دی ما پورې نو هغه مو وکتله چې 2019 کې فکر کوم پورټ سوي ول او بیا د 2 سایټونو کې نور کې پورټ سوي ول مکمل ګروپونو ته تللي ول او هغه د هغې نجلۍ صرف وریښتانو سټایل ما ته ورته والی او هغه بیا لږ هغه کوالټي ورته خرابه کړې وله خو کله چې مکمله ویډیو وګورې هلته ټول د هغې نجلۍ مکمله څېره معلومېږي خلاصه یو تور هغه ما باندې او په هماغه وخت کې زما د پلار مرګ هم خلکو واخیستی د هماغه ویډیو سره یو ځای کړی حال دا چې په هغه وخت کې تاسو باید زما تر څنګ درېدلي واست چې اولین غم و زما د پلار په کورنۍ کې ما اړتیا درلودله چې تاسې ما ته ډاډګیرنه راکړې وه خو ما دا تمه ما څه څخه نه درلودله زه په یو داسې غم کې ولم چې ما نسوی کولی بیخي خپل ځان راپورته کړم دا ګیله دی له پښتنو ده ټولو پښتنو څخه مې ده حال دا چې زه ګوره یو خبره زه اولین ځل په خپل لایف کې زه تاسې ته دا خبره کوم خوشحال صاحب تاسې ما پېژنئ خوشحال صاحب
زه آزاده یم، زه آزاده ژوند کوم، زه په ازادۍ باندې مینه نجلۍ یم، خو وجداني آزاده نه یم. دا اوس هم وایم او بیا هم وایم، زه آزاده یم، په ازادۍ باندې مینه یم، خو وجداني آزاده نه یم. معنا دا لنډ سړی به واضحه ووایي ازاده یم خو بدفعله نه یم. تاسې فکر کوئ دقیقاً دغه ده دومره ضعیف شخصیت نه لرم. داسې پوه نه سوئ چې دا کار د چا و ستاسو د کورنۍ کوم غړی و ځکه ځینې وخت کې په پښتنو کې زیاتره وخت مشکلات د کورنۍ نه جوړیږي. ځینې کورنۍ نشي زغملی یو څوک پرمختګ وکړي شاتګ وکړي شاید وکړي. ځینې داسې ځینې دوستان دي ځینې داسې دي چې یو څوک چا سره شخصي عقده ولري. تاسو څه پیدا نه کړل چې د چا کار اوسې دا کار یې وکړه؟ کورنۍ مشکلات نه لرو الحمدلله. کورنۍ کې څوک زموږ کورنۍ سره نوموړی چا سره شخصي مشکلات نه لرو، نه شخصي ستونزې لرو. دلته ډېر خبرې نورې دي. زه نه وایم چې دا کار یوازې د ولسمشر غني کېدلی سي، نه وایم چې دا کار ووایم چې یوازې د ولسمشر غني د ګروپ کېدلی سي. هغه کسان چې کوي چې ولسمشر دې داسې یو څه وکړي؟ نو هدف مې دا دی چې ولسمشر غني ګروپ کېدلی سي. لاندې خلک که تاسو فکر وکوئ ولسمشر غني زه خپل انسټاګرام بلاک کړی، دا یو پوښتنه ده. زه خپله دې پوښتنې ته غواړم پوه شم چې ولې، په څه خاطر. ځکه زه ولسمشر غني ته ډېر احترام لرم، ځکه زما ولسمشر و، مشر دی، زه ورته ډېر احترام لرم. او ما بار ویل دي، سټوري مې کړې ده، لیکلې مې ده چې ولسمشر غني سیاست ته زه احترام نه لرم. فکر کوئ چې هغه به دومره مطلب وخت ولري چې انسټاګرام چیک کړي او پوه شي چې ودېږه څوک بلاک کړم څوک بلاک نه کړم؟ اوس څه کوي؟ اوس خو بېکاره دی، اوس هېڅ پروژه نه لري، هېڅ شی هم نشي کولی. نه دا کومې خپرونې چې دی کوي دا د ژوند لار چې ده که نه، دا خو ډېر زیات تحقیق غواړي. دا اوس په کتابونو لیکلو باندې مصروف ده. تاسو د کتاب لیکلو هغه معلومات به اوس سوی تاسې خپله ویل چې په کتاب لیکلو باندې لګیا یم که نه. نو فکر وکړئ چې هغه په هغه سطحه کتابونه لیکي او بیا دغه ډول یو پروګرام آماده کوي او بیا هغه پروګرام تقریبا تر ډیره پورې د افغانستان د بیا رغونې پروګرامونو باندې بحث کوي. نو طبعا دا ډیره یو لویه موضوع ده که نه، هغه لپاره مجبور یې د تحقیق وکړئ که نه. نو فکر نه کوئ چې کیدای شي که مثلا که دا کار کړی مې چا خو دریم څلورم پنځم لاس به یو شی، ځکه هغه تا ته معلومه ده موږ ته چې لوی خلک ولسمشر غوندې خلک یا یو نیم لوی خلک خپله ټولنیزه میډیا نه ښکارئ که نه. لیکلم بل څوک کوي، حتی داسې کومه بیانه ورکوي لیکي بل څوک کیني دی لولي ورته که نه، کیسه داسې کېږي. نو فکر نه کوئ چې اوکې ډېر مننه خوشحال صاحب، دا ستاسو فکر دی او ستاسو خپل فکر دی، زه ورته احترام لرم. ګورئ زه د دې شانو قرباني مو ډېر زیات په افغانستان کې ورکړې دي. هغه کسان چې د ولسمشر غني پر وړاندې پورته سوي دي، خپله د ولسمشر غني ګروپ وژلی دي. همداسې زه اوس دا زما د ویډیو په اړه چې ولسمشر غني ته مثلا ولسمشر غني ته چې ما دا ویډیو جوړه کړې وله، ولې دومره ډېر د خلکو غبرګونونه راوښودل. زه ولې دا خبره کوم؟ زه صرف دا خبره په دې خاطر نه کوم چې زه خپل ځان وایم، زه معلومات لرم، ما معلومات ترلاسه کړي دي چې ولې داسې یو څه وصل په سوشل میډیا کې. مستقیم ولسمشر غني څومره خلکو لیدلی وه ګلالۍ؟ د ولسمشر غني بلې دا ویډیو څومره خلکو لیدلی وه؟ دغه شعر چې تاسې ویلی و فکر کوم 4 لکه نږدې 7 لکه دي فکر کوم. د ولسمشر غني نږدې ګروپونو دا کار کړی. کوم معلومات چې ما ترلاسه کړي دي ما ته زما دا خو نشي کېدلی ګلالۍ. زه یو صادقانه فیصله کوم چې ګروپ که دا کار کوي که نه، نو دا خو غني پورې تړل دا مناسبه فیصله نه مناسب قضاوت نه ده. نه هیله ده چې زما په هدف باندې پوه سئ. اوس مثلا ځینې شیان دي زه کولی شم چې ووایم چې دا د خوشحال ګروپ دی، ځینې شیان چې زه ویلی شم دا د ګلالۍ ګروپ دی. کومه خبره چې زه کوم دا د ولسمشر غني مثلا د هغه ګروپ دی چې د هغه په نمایندګي باندې کېږي، د هغه نږدې کسان دي چې دا کار کوي. ولسمشر غني سره 24 ساعت په خبرو کې دی، د هغه سره خبرې کوي او داسې یو پېښه حتما داسې کیسه به یې خبره مې ذهن ته راغلی وایم. پارسل خیر ده. ما پیل کې ویل چې ګلالۍ باید هغه حوصله ولري لکه څنګه چې خلکو ته کړې ده که نه، ځکه مرکه کې طبعا زه ډېره حوصله لرم، دومره ډېره حوصله لرم چې تر خیر راځي که نه. زه وایم که نه چې د ولسمشر غني ګروپ کې کېدای شي داسې یو څوک چا سره شخصي عقده لري، بس کېدای شي انسټاګرام کې بلاک کړي. خوشحال صاحب اصلا زه چا سره اصلا شخصي مشکل نه لرم، هېڅ چا سره څوک چې زما سره مشکل لري د هغوی مشکل ده، زه چا سره مشکل هم نه لرم. او زه چې دا خبره کوم چې دا د ولسمشر غني کار دی یا ولسمشر غني داسې یو کار کړی دی، زه دا خبر یعنی یو ډاډ لرم، زه په دې خبرو باندې باوري یم چې دا خبره کوم چې دا کار ولې سوی دی ځکه د هغې ګروپ کړی دی. یو ثبوت ښودلی شي چې ولسمشر غني
غني ټیم پورې مربوط یو کس دا کار کړی داسې یو څه ثبوت شته؟ نو ګورې خوشحال صاحب ایله چې زما په خبرو باندې پوه سي داسې نه وایم چې داسې د ولسمشر غني ډېر لرې ګروپ اوسي. ولسمشر غني ګروپ کله چې مې وویل چې د ولسمشر غني ګروپ د هغه په نمایندګي باندې د هغه په مشوره باندې هغوی مخ ته ځي. الله چې زما ویډیو ولسمشر یو اوکې وایه دا خو ځای داسې باید وایي سړی ډېر خبرې پرایویټ شان دی خو زه ډېر وخت ولاړ سم ډېر حقیقتونه زما څخه ویل کېږي په هر صورت. اوکې خو دومره وایم چې د ولسمشر غني کار اوس خو تاسو هم پوه سوئ هغه شک مو ورک سو چې ویډیو ستاسې نه ده تاسو خو اول نه په ده باندې ډاډه وئ ډېر خلک نور ګوسي دا ویډیو مثلا سوی تفاهم کې دا ویډیو خپره کړې دي کېدای سي فکر یې کړی سي ولې ګلالۍ نه خو زموږ دا تمه نشته که نه چې داسې یو څه دي وکړي ځکه دا په هر نګاه نه چې وه چې دا ډېر غلط کار وه که نه هغه خلکو چې دا ویډیو قصدي خبره کړې ده هغوی ته څه ویل لري او هغه چا چې مطلب تېروتنه کوي کېدای شي هغوی شک کړی هغوی خبره کړې دا چې تېروتنه کړې ده هغوی ما بخښلې ده ځکه هغوی خو نه پوهېدل چې حقیقت څه دي. هغوی څخه زه ګیله نه لرم او هغه کسان چې پوهېدل چې دا ویډیو زما نه ده او زما په ضد یې شیر کړې ده صرف دومره ورته وایم چې ښه مو کړي دي بیا هم شیر کوي او تاسې کولی سئ. او ستاسې پلار له ویډیو مخکې وفات شوی و که ویډیو نه وروسته؟ دا چې موږ ما مخکې یادوري وکړه خوشحال صاحب چې موږ په دې موضوع باندې هېڅ خبر هم نه ولو. زه تقریبا څو ورځې وروسته زه چې کله ستاسې پلارجان وفات شوی و زما پلار د شنبې په ورځ په 2 د اګست وفات سو. ویډیو زه نه پوهېږم زه بیا هغې څخه وروسته دوشنبې ما ویډیو وکتله. دوشنبې په ورځ باندې زه رالم خپل انسټاګرام ته چې ما ته عکسونه رالیږول سوي وه. هغه پورې تاسې نه وی خبر؟ نه د هغې پورې موږ نه وو خبر. هغې نه وروسته بیا موږ خبر سو. اوکې نو هیله مې همدا ده چې دا څوک دې بخلي دا نوره مو بخه د بخښه خبره سي ځکه نو دې به زه هېڅکله ونه بخښم. څومره هغه سخت حالاتو کې خوشحال صاحب چې زه یوازې وم هغه سخت حالاتو کې چې زه په یو غم کې ولم هغه سخت حالاتو کې چې زما په ژوند کې اولین ځل داسې یو پېښه منځته راځي حسانه نه وله. په هغه وختونو کې ما شرا ورته کړې ده اوس یې ورته کوم او تل همداسې ورته وایم چې هغه یو ورځ چې ما باندې راغله همداسې یو ورځ یې په څه هم راسي او تاسې احساس وکوئ چې موږ یو متل لرو موږ پښتو کې چې وایي د ظلم عمر لنډ دی نه د ظلم عمر لنډ دی. نو تاسې یو ظلم کړی اوس ما په حق کې زه صرف دومره وایم چې زه خدای ته پرېږدم او خدای پاک دې همداسې یو ورځ در باندې راولي لکه هغه یو ورځ چې زما په ژوند کې ما باندې راغله. ډېره بده خیره ده. نو ستاسو کتاب چې را روان دی په کوم نوم دی څه موضوعات دي پکې؟ دا پوښتنه ستا په پوښتنو کې وه خوشحال صاحب؟ نه دا زما اوس تا وویلې ځکه ما ته یاد سوه. زما کتاب چې دی دا د پښتنو نجونو د ازادۍ په اړه ده. ولې موږ زیاتره پښتانه د ازادۍ خلاف یو. ډېر جالب موضوعات دي په دې کې. تقریبا نومبر میاشت کې بالاخره سره مکمل سي او راوبوځي. موږ ولې د ازادۍ خلاف یو؟ موږ ولې ازاد ژوند نسو کولی؟ ولې موږ د کوچني شیانو قرباني یو؟ په همدې برخه باندې په ټوله کې د افغانو نجونو د ازادۍ په اړه دي. بله د نجونو د ازادۍ پښتو ژبه ده دري ژبه ده فرانسوي ژبه ده؟ پښتو ژبه ده. له پښتو ژبې څخه اول فرانسوي ته ترجمه کېږي بیا انګلیسي ته بیا دري ته. او ډسمبر کې به راوځي له خیره؟ نومبر کې خدای دې وکړي چې مستفید څه ترې انشاءالله ترلاسه به کې انشاءالله په خیر سره. تاسو سینما برخه کې هم فعالیت کوئ اوس هم هستئ که وتلي یاستئ ځکه دې برخه سره د ډېرو خلکو مشکل و اول وختونو کې تاسو اعلان کړی و؟ اول کې خو د درواغو اعلانونو ما مده کېدل زه هېڅ خبره نه وم. یو چا به لایفونه جوړول چې ګلالۍ سینما کې کار کوي داسې کې واغسې کې. زه خوشحال صاحب تقریبا ما په پاریس کې ما له بیګم تلویزیون سره 1.5 کال کار وکوی. د هغوی سره مې دنده ترسره کړه په مختلفو خپرونو کې. اوس استعفا مې ورکړې ده له افغان رسنیو څخه که زما انسټاګرام وګورئ ما پوسټ هم کړی دی. بیګم تلویزیون نه هم تللي یاستئ؟ د ټول تلویزیون په ټوله کې زه د افغان میډیا څخه نور وتلی یم او نور به په افغان رسنیو کې ما ونه ګورئ. که څوک غواړي فرانسویانو سره کار وکئ. دقیقا نو بیا تاسو څنګه نمایندګي کوئ د افغانانو؟ نه د افغان میډیا څخه زه نور وتلی یم. که کار په رسنۍ کې کار کوم شاید یو فرانسوي تلویزیون سره کار وکړم نور افغاني رسنیو سره زه کار نه کوم او نه علاقه لرم. او نمایندګي بیا څنګه کوئ صحیح؟ هغه بیا بیله موضوع ده خوشحال صاحب. هغه هر وخت چې اړتیا سو د افغان نجونو یو د هغوی د حق موضوع سو هغې ته سړی باید باندې پوه سي چې زه وایم چې زه نه افغانانو سره علاقه لرم چې پاتې سم نه غواړم د هغوی په کلتور باندې ځان پوه کړم نه غواړم هغسې ځان جوړ کړم نه غواړم د هغوی رسنیو کې کار وکړم. یعنې په ټوله کې ته ټول معنا باندې خفه م یې ورڅخه غواړې لرې والی م کې
بیرته د زړه درد کوي چې باید زه خو دوی سره مرسته هم وکړم، باید افغان نجونو ته رسیدګي هم وکړم، نو دا خو نه کېږي. زه د افغان نجونو نمایندګي کوم، زه د افغان خلکو نمایندګي نه کوم. خوشحاله بخښنه غواړم، افغان نجونې افغان خلک نه دي. تاسو د خلکو نمایندګي زه نه کوم، او زه به ستاسې مطلب دا چې د سړیو نه کوي، مطلب دا چې د سړیو نه کوي. نه په ټوله کې کله ما مخکې یادونه وکړه، کله چې د افغان نجونو نمایندګي کېږي، کله چې هغوی ته زه دعوت کېږم کور ودان چې په هر پروګرام کې ما دعوت کوي، زه د افغان نجونو په نمایندګي باندې ډېر په افتخار باندې ځم. او کله چې د ټول افغانستان خبره کېږي زه نه ځم. زه د افغان خلکو، زه افغان ځوانانو ته نه وخت لرم نه د هغوی نمایندګي کولی شم. ځوانان خاص ښه پرېمانه دي، کولی شي نمایندګیان یې وکړي، ډېر زیات دي. دقیقاً کولی شي، موږ ډېر تکړه ځوانان لرو. زه په دې بې له شکه چې پښتانه ځوانان ډېر بااستعداده دي، ډېر تکړه دي، کولی شي. خو ما د خپل ځان خبر وکړه چې زه کله چې زه د ټول افغانستان په اړه یو پروګرام ته دعوت کېږم زه نه ځم. خو کله چې د نجونو موضوع شي زه هغې ته ځم او حاضره کېږم. او دا په دې باندې تاسو باید خپله پوه شئ چې ولې به افغان رسنۍ پرېږدي او ولې نور نه غواړم پښتو ژبې ته کار وکړو. کتاب مو لیکلی کار سره کم وي، خو دا هم کار نه په رسنیو کې خوشحال شه، په رسنیو کې درته وایم. ډېر وروسته چې زه رسنۍ کې نه یم، په رسنۍ ما که یاد مو سي زه چې دننه ما په رسنیو کې کار کړی، زما ټوله پرزنټري پښتو ژبه باندې ده. دا خو له دې پوښتنه کوم بیا تا نه غوښتنې لرم، غوښتنه کومه ګلالۍ نه غواړي چې د افغانانو هغه غوښتنې چې کوم دي هغه توجه ورته وکړي یا یې عملي کړي که نه. بېرته ګلالۍ غواړي چې د همغه افغانو نجونو نمایندګي وکړي. افغانان وایي چې وروره زما نمایندګي مه کوه. د ګلالۍ ځواب څه ده؟ ما ته خو تر اوسه نجونو نه دي ویلي یعنې باید نجونې درته ووایي. اوکې، ډېره مننه. زه هیله لرم چې که څوک غوښتنې لري، پوښتنې لري، دغه پوښتنې وي چې ما نه ملګرو کړې وي یا شخصي کې یا کومنټونو کې هغه ملګرو چې ښه کومنټونه کړي ول ما راخیستې وي، هغه ګلالۍ دغه د ناسته وه پوره حوصله یې تاسو ټولو پوښتنو ځواب ورکړه. ګلالۍ څه ګیلې څه قصې له پښتنو لرې، له خپلو افغانانو لرې؟ مهرباني وکړه، زه تاسو ته غوږ یم، تاسې اورم او بیا به خدای پاماني وکړي ځکه زموږ اوس 50 دقیقې وي هغه پوره شوي دي. خوشحال صاحب ډېره زیاته مننه. ګیلې زه هېچا هم نه لرم، له هېچا څه ګیلې نه لرم. صرف دومره ګیله د خپلو افغانانو څخه لرم چې هغه 2 ورځې 3 ورځې د دې نه ولو چې تاسې دومره ما بده معرفي کوئ، دومره بد ما پسې ووایاست او په هغه لحظو کې چې ما خپل پلار له لاسه ورکړی ولو، ما ستاسې مینې ته اړتیا درلودله، ستاسې محبت ته ما اړتیا درلودله چې تاسې ما ته مینه راکړې وله. زما په ژوند کې اولینه توره ورځ چې زما په ژوند کې راغله، زه یوازې وم، مسافرۍ کې وم، د کار ستړیاوې، همداسې نور فشارونه، بیخي زما رواني حالات هېڅ ښه نه ولو. او کله چې ستاسې داسې کړنې ما ولیدله، ستاسې دومره په هغه مې ولیدل، ما وړوکی زما په زړه کې مو د پښتنو پر وړاندې دا چې زه خپله پښتنه یم کرکه مو پیدا کړله. او دا زما تصمیم چې زه د رسنیو څخه ولاړم او ما د تل لپاره رسنیو ته استعفا هم ورکړله، یوازینی لامل یې تاسې یاست چې په بده ورځ کې تاسې نور هم زما فکر راته خراب کړئ، نور هم رواني ضربه ما ته رسوله. یوازینی صرف دومره تحفه تاسو ته درکوم چې زه به په رسنیو کې په پښتو ژبه نور هېڅ تسته ونه لرم، صرف هغه خپل نشتون تسته ډالۍ کوم په رسنیو کې. نورې خبرې شته؟ نه صرف همدومره. اوکې الله جل جلاله دې ستاسې پلارجان وبخي، جنتونه یې ځای شه او تاسې ټولې کورنۍ ته یې زړه صبر. ګلالۍ ډېره مننه، ژوندی اوسئ چې زما دعوت دې ومنه او په ډېره سړه سینه دې زما پوښتنې ته ځوابونه وویلې. کور دې ودان، انشاءالله چې بیا به کله وګورو. په خیر. ډېره مننه خوشحال صاحب، کور مو ودان، ښه وخت. خوشحاله اوسئ، ښه وختونه ولرئ، الله دې مل شه. خدای پامان. ډېره مننه. دوستانو له تاسې هم مننه. کور مو ودان، ژوندي اوسئ، خوشحاله اوسئ. کومنټونه مو لیکل، ښه کومنټونه مو لیکلي وای، ما به ویلي وای. ډېر خلکو کنځلې کولې، کنځل ښه خبره نه ده. څه پوښتنې چې وې ما خپل هڅه وکړله چې ستاسې پوښتنې ورته ورسوم او هغه مې ورسولې. ګلالۍ ځوابونه درکړل. ګلالۍ وایي چې بس افغان خویندې دې ماته ووایي چې ته غلطه روانه یې، ځکه نارینه ماته کنځلې کوي، بدې ردې وایي، ښې خبرې نه کوي. نور تاسې یو قضاوت مو